رحمت الله نبیل ایران، روسیې، چین او پاکستان د افغانستان حکومت کې لاسوهنې کولې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي په جمهوري نظام کې لومړي سر کې د ایران او پاکستان او وروسته د روس او چین لاسوهنې پیل شوې. نوموړي ویلي په کور دننه هم جمهوري نظام له بهره کاپي شوی و چې وروسته پرې د خلکو باور ختم شو. هغه ویلي جمهوریت کې ښه سیاسي ګوندونه جوړ شول، ټاکنو کې تقلب وشو او په لویه کچه یو شمېر غلطې پریکړې وشوې چې بالاخره له حکومت څخه د خلکو د فاصلې اخیستو سبب شول. ښاغلی رئیس رحمت الله نبیل وایي د جمهوریت لویه ستونزه د پی آر ټي جوړېدل و. د هغه په خبره واک به د والیانو پر ځای له پی آر ټي سره و او خلک به د والي پر ځای د پی آر ټي مسؤلینو ته ورتلل. نوموړي د حماسه میډیا په سپیس کې وویل جمهوریت ونه شو کولی چې د خلکو باور وساتي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله